بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. مارونو خواندو نن درته یو داسې روحاني علاج خیمه د دانو د پاره په بدن باندې دانی وي، صداغ وي، سناسور وي او دغه داغ ناسور دانی تاسو خکول غواړئ، یو روحاني علاج د سره شریک کومه چې ان شاء الله هم تاسو دا وکړو، الله پاک مو د بدن نه دغه داغ ناسور دانی دا ختم کړي. د مارونو خواندو د سورته بقره یو آیت مبارک دی چې څوک هم دا آیت مبارک چې د خپل د دانو د داغ وغیره لپاره استعمالوي، یعنی کریم استعمالوي یا څه دوا وغیره استعمالوي، په هغې باندې دغه آیت مبارک ووایي او دغه بیا دغه کریم استعمالوي، نو ان شاء الله د بدن نه به هغه داغ ناسور دانی چې وي دا به ختم شي. دغه آیت مبارک د غوږ شئ. بسم الله الرحمن الرحیم. مسلمة لا شیة فیها، مسلمة لا شیة فیها. بس دا به ووایئ په کریم وغیره چې تاسو دغه دانو دپاره استعمالوئ، په هغې باندې به دا ووایئ، چوف پې کړئ، دغه پې دم کړئ او بیا دغه خپل به دانو دغه ناسور دغه وغیره باندې استعمالوئ. ان شاء الله د دې په برکت سره به ستاسو دغه بدن چې دانی وي، داغ وي، هغه به ختم شي. یو ډېر بهترین عمل و چې د تاسو سره مې شریک کړو. د داسې وظایفو دپاره دا چینل ضرور سبسکرایب کړئ. موږ په خپل دعاګانو کې ضرور یاد ساتئ.